دوستانو په دې ویډیو کې موږ غواړو تاسو ته د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه په مکمله توګه د موبایل په واسطه در وښیو. نو که تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ جوړ کړئ او نشئ جوړولی نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو د ټولو نه لومړی مهمه خبره دا ده که تاسو غواړئ جیمیل اکاونټ جوړ کړئ په دې حالت کې باید تاسو انټرنیټ ته وصل اوسئ. اول خپله د موبایل ډیټا روښانه کوو، بیا ځو صفحې ته، دلته یو فولډر ده په نوم د ګوګل، په دې باندې کلیک کوو. دلته څو فولډرونه دي، موږ او تاسو په جیمیل آیکن باندې کلیک کوو. دلته هم په دا درې خطونو باندې کلیک کوو او راځو لاندې په سیټینګ باندې کلیک کوو. دلته دوستانو په دې صفحه کې په اډ اکاونټ باندې کلیک کوو ځکه موږ غواړو نوی اکاونټ جوړ کړو. دلته هم تاسو ته اپشنونه درکوي چې کوم شي لپاره غواړئ چې دا ایمیل جوړ کړئ، که ګوګل اکاونټ جوړول غواړئ، آوټلوک غواړئ، یاهو غواړئ. موږ او تاسو په ګوګل باندې کلیک کوو. یو څو دقیقې صبر کوو تر څو سیستم لوډ سي. دوستانو په دې صفحه کې په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته دوه اپشن راځي، یو دا فار مای سیلف، یعنی تاسو غواړئ چې دا اکاونټ د خپل ځان لپاره جوړ کړئ، او دویم هم د بزنس د مدیریت لپاره. موږ په اول باندې کلیک کوو. دلته هم خپل لومړنی نوم، یعنی تاسو کوم نوم چې دا دلته ورکوو، زه ورکوم ظهیر تخلص هم سادات. په نیکس باندې کلیک کوو. دلته له تاسو نه غواړي چې خپل د تاریخ تولد دلته ورکوي، نو په میاشت انتخابوو، ورځ او همچنان کال. راځو دلته خپل مدني حالت کلیک کوو چې تاسو که غواړئ چې که مردانه یاستئ نو په میل باندې کلیک کوئ، او که زنانه نو په فیمیل باندې. نو موږ او تاسو په میل باندې کلیک کوو او بیا هم په نیکس باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې دوستانو موږ ته ښیي چې یعنی تاسو دغه اپشن لرئ، په دغه نومونو باندې کولی شئ خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړئ چې اول یې ظهیر سادات @gmail.com او بیا هم سادات ظهیر 920@gmail.com. او دریم اپشن دا ده که تاسو غواړئ په خپل نوم باندې یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ نو راځو دلته انتخابولی شئ. دلته خپل ایمیل ادرس ورکوو، زه وایم ظهیر سادات 2@gmail.com. زه په نیکس باندې کلیک کوم. دوستانو دلته له موږ پاسورډ غواړي. د پاسورډ ورکولو په حالت کې باید یو څو نکتو ته پام وکړئ چې تاسو باید یو قوي پاسورډ ورکړئ. قوي پاسورډ له عاداتو، له حروفو او له سمبولونو نه تشکیل شوی. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې یو قوي پاسورډ ورکړئ. زه ورکوم خپل پاسورډ. او بیا په نیکس باندې کلیک کوو. دوستانو دلته هم له مونږه د موبایل شمیره غواړي. دا هم ډیره مهمه ده ځکه که تاسو چیرې د خپل د جیمیل اکاونټ پاسورډ له یاده وځي له تاسو نه، نو کولی شئ د همدې اپشن له لارې هغه بیرته ریسیټ کړئ. نو دلته زه د خپل موبایل شمیره ورکوم او بیا په نیکس باندې کلیک کوم. دلته هم په نیکس کلیک کوم. دوستانو په دې صفحه کې موږ ته وایي چې دا د ګوګل قوانین دي، موږ ورسره موافق یو، نو په اګري باندې کلیک کوو. یو څو دقیقې صبر کوو چې تر څو زموږ اکاونټ کریټ سي. دوستانو دا و زموږ د جیمیل اکاونټ جوړول. که تاسو هم دا ویډیو خوښه شوي نو لطفا دوستانو سره شیر کړئ. که چینل مو نه در سره سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ در سره حمایت کوئ تر څو وکولی شو تاسو ته نوې ویډیوګانې جوړې کړو.